نن راځو هم یوه کیسه مونږ څنګه ریکارډینګ کوو او هغه مونږ څنګه ایډیټ کوو. څه شو راځو چیرته سټارټ ته پروګرام ته راځو. پروګرام کې اډاب ایډیشن ته راځو. اډاب ایډیشن پروګرام چې مونږ کله کولاو کو نو فایل مینو ته راځو، نیو اخلو. څه شو نیو هماغه سیم طریقه ده د اوپن کوو. اوس دلته مونږ څنګه کوو، یو کیسه مونږ څنګه ایډیټ کوو او دا څنګه ریکارډ کوو. نو لومړی د دې ریکارډینګ کوو او بیا د هغې څه کوو، ایډیټینګ کوو. نو لومړی راځو چې دا څنګه لوستل کیږي. نو دلته مونږ کیسه لیکلې ده، دغه کیسه وایو، لنډه کیسه ده. نو تاسو ریکارډینګ اول وګورئ، بعد د هغې نه آینده کې بیا تاسو د دې ایډیټینګ وګورئ. نو راځو د دې څه کوو، ریکارډینګ سټارټ کوو. ریکارډینګ مونږ سره سټارټ کیږي. صحیح شو، تاسو توجه ورته غواړم. لنډه کیسه په وینو سور ګل. هوسۍ نن ډېره ستړې ښکارېده، سم کار یې نشو کولی. د سهاره تر ماسپښینه یې نیم پنډ ازغي راټول کړي وو. زړه نازړه یې په لور باندې ازغي راایستل. یو بوټی به یې چې راوایست، 10-12 دقیقې به یې بیا دمه جوړوله. لمر په غړغړو و چې دې خپل پنډ وتاړو او هغه یې سپک راپورته کړو چې یو 2 ګامه یې لا نه و اخیستي چې پنډ یې درس په ځمکه وغورځاو او له ځان سره یې وویل: نه نه، دا خو ډېر کم دي. ورېنداره به مې بیا راته په غوسه کېږي. او بېرته د ازغو په راویستلو لګیا شوه. د ازغو د یو غټ بوټي په راایستلو یې په لاس کې ازغي ننوتل او دواړه لاسونه یې په وینو سره شول. خپل لاسونه یې په خپله لمن پاک کړل، خو د لاسونو د ډېره سوخته په ژړا شوه. څو شېبې غلي غلي وژړل او وار د واره به یې خپلو ککړو لاسونو ته کتل. په همدې کې د څادر غوټي ته نظر شو. هغه یې په موټي کې کلکه ونیوله او تر څه سوچ وروسته یې وویل: نه نه، داسې نه کوم، ښه کار نه دی. مور به مې چاته پرېږدم. غوښتل یې غوټه پرانیزي، خو زر پښیمانه شوه. نه نه، نه یې خطا کوم، یو ورځ به مې په کار راشي. په همدې سوچونو کې هغه شېبې ور یادې شوې چې ورور یې د ورندارې په خبره څو ځلې پوزه او خوله ورته وینې کړي وو. کله به چې ډېر په غوسه و او د دې په وهلو به یې خوا سړه نه شوه، نو په شپو به یې نهره ساتله او په یو تیاره کوټه کې به یې بندوله. هغې ته ور یاد شو چې د میاشت مخه جبار د پښو په تلو داسې بده په شنو لښتو ووهله چې د ډېره وخته به بهر نه شوه تللی. د دې شېبو په یادولو سره به یې یوه ترخه مسکا وکړه او غوټه به یې نوره هم کلکه کړه. په وروستي ځل یې بیا خپلو لاسونو ته وکتل او هغه یې خپلو سترګو ته نږدې ونیول. د ځان سره یې وویل: پلاره، تا همدې ورځې ته یوازې پرېښودلم. تا خو ویل چې ما به لکه ګل داسې ساتي. راځه خپل ګل وګوره، په وینو سور ګل. هوسۍ په ژړا وویل: پلاره، زه هره شپه په ژړا ویده کېږم. څوک نشته چې د لاسا مې کړي. اوس مې مور هم په ما مینت کوي. دا خیر خو کاش چې د مکتبه یې نه وي ویستلی. اوس په اوم سیم کې وم. زه چاته وژاړم پلاره، زه چاته وژاړم؟ هوسۍ خپل سر په زنګنونو کېښود او د لږې شېبې چوپتیا وروسته یې لکه چې څه ور یاد شوي وي بیا د ځان سره لګیا شوه. نه نه، دا مې څه وویل، مورکۍ مې نه ده ملامته. هغې رښتیا وایي، که د دوی خدمت ونه کړو د کوره به مو وشړي. د دې خبرې سره هوسۍ لور ته لاس کړو او په بیړه د ځایه پاڅېده او د ازغو په راویستلو بوخته شوه. که څه هم د نورو ورځو په پرتله یې نن زیات ازغي راټول کړي وو. کراره د دښتې نه د کور په لور رهي شوه. پنډ یې ډېر دروند و او دا ترې لاندې کږه وږه روانه وه، خو دې ته خوشحاله وه چې نن یې ډېر ازغي راټول کړي دي. نورې ورځې به یې لاره کې 2 یا 3 دمې کولې، خو نن یې بې له دمې ځان کور ته ورساو. دروازې ته د نږدې کېدو په وخت کې په زړه کې ګوډې ماتولې. ګوندې ورنداره به مې د پنډ په لیدو ډېره خوشحاله شي او خوږ چای به راکړي. هوسۍ دروازې
هوسۍ دروازه پرانیسته، په ډېر زور یې پڼ ښکته کړو او خپلې ورندارې ته یې چې د سوپې په سر ناسته وه وویل: ورندارې، نن مې ډېر ازغي راوړي دي، ډېره یې ستړې کړې یم، لږ خوږ چای خو راکړه. هوسۍ په خبرو کې کراره سوپې ته وخته، غوښتل یې د خپلې ورندارې تر څنګ کښېني چې هغې پرې غږ وکړو: کمبختې، لاندې کښېنه، سوپه مرداره وي، ټوله په خاورو ککړه یې. هوسۍ غلې غلې له سوپې راښکته شوه او په عذر یې وویل: خیر دی ورندارې، لږ خوږ چای راکړه، ډېره ستړې شوې یم. ورندارې یې توشکه خپل ځان ته راکش کړه او په غوسه یې وویل: دا د خانزاده لور ګوره، یو بوټی ازغي نه دي راوړي او چای غواړي. د ورندارې په دې خبره یې په لوړ غږ وویل: خوله دې نیسه، په پلار مې نه لګېږي، هر څه چې وایې ماته یې ووایه. ورندارې د خپل ځای پاڅېده او دا یې هم د لاسه ونیوله، د ځان سره یې راجیګه کړه: ځه غوجله دې پاکه کړه، مور دې هسې ځان په ناجوړۍ وهلی دی، په یو دیګ پخولو باندې ساعتونه تېروي. هوسۍ ته دې خبرې ډېر زور ورکړو، لاس یې دومره په تیزۍ راکش کړو که ورندارې ځان نه و کلک کړی، د سوپې رالوېدله. ورندارې په غوسه وویل: مردارې، بدمخې، ورور دې چې راشي چاره به دې پرې وکړم، نوره مو یوه شېبه هم په دې کور کې نه پرېږدم. د دې په شور ماشور د هوسۍ مور چې سر یې په دسمال تړلی و په ډېره خوارۍ نږدې وه چې راولوېږي راغله او هوسۍ ته یې وویل: څه خبره ده، څه شوي؟ هوسۍ د هغې په خوا ورمنډه کړه، په غېږه کې یې ونیوله. بې له دې چې هوسۍ څه ووایي، ورندارې یې وویل: دا بدمخې ګوره، نږدې وه چې د سوپې یې لاندې راغورځولې وی، رانه چای غواړي. مور یې هوسۍ په څپېړه ووهله او ورته یې وویل: بدمخې، خپل حق وپېژنه، که بیا دې داسې وکړل په خپلو لاسو به دې د دې دنیا نه تېروم. د مور په دې خبرو هوسۍ په منډه کوټې ته ننوتله او تر مازدیګره یې مور خپلې انګور ته زارۍ کولې چې خاوند ته څه ونه وایي. ماسخوتن چې د هوسۍ ورور کور ته راغی، ښځې په ژړا وویل: جباره، څو ځلې مې درته ویلي چې مور او خور دې اصلاح کړه، د ساتلو نه دي، خدای به نه غوښتل که نن دې خور د ګور مېلمنه کړې وم. جبار بد خپلې مور ته وکتل او بیا یې چغې کړې: هوسۍ چېرته ده؟ والله که نور د ژوند څه کرانه وکړي، بد سترګې اوس دومره شوي چې په خپلې ورندار لاس اوچتوي. جبار په منډه هغې کوټې ته ورننوته چې هوسۍ پکې ویده وه. همدا چې کوټې ته ننوتو، مور یې د هغې پښو ته ځان وغورځاوه او ورته یې وویل: زویه خیر دی، قمقله ده، کار پرې مه لره، ما ډېره ووهله، خیر دی، زه به یې وپوهم، خیر دی. جبار د خپلې مور خبرې ورماتې کړې: که پوهوله دې تر اوسه به دې په لار کړې وه، نور نه کېږي. اوس به زه دې ته داسې سبق ورکړم چې بیا خپلې ورندار ته بد هم ونه ګوري. جبار خپله مور ټېل وهله او هوسۍ د ویښتو نه راونیوله، له ځایه راجیګه کړله چې کتلې په هوسۍ کې دمه نه وه او د خولې ځګونه را روان وو. دا زموږ سره وه کیسه چې موږ تاسو واورېده، نو دا به انشاءالله تعالی په آینده کې ایډیټینګ کوو. د نن ورځ دپاره همدومره.